اوس تاسو د یو موبایل نه بل موبایل هم چارج کولی شئ. د موبایل درته یو داسې سیټینګ درښایم چې په دغه سره تاسو د یو موبایل فون نه بل موبایل فون بالکل په اسانۍ سره چارج کولی شئ. یعنې که تاسو سره دوه موبایل فون وي، په یو کې چارج ختم شي نو تاسو د دې بل موبایل نه بیا چارج کولی شئ. دې کې د مزو خبره دا ده چې دا سیټینګ په موبایل کې خپل موجود دی. په دې کې څه قسمه د تھرډ پارټي ایپس د دې ډاونلوډ کول ضرورت نشته. اوس دغه مکمل طریقه تاسو درښایم چې څنګه به تاسو د یو موبایل نه بل موبایل چارج کوئ او دا سیټینګ کوم ځای کې دی. نو دغه دپاره زه د موبایل سکرین ته خو د دغه نه مخکې دا ویډیو د ملګرو سره خامخا شیر کړئ او بل په کمنټ کې راته دا ووایئ چې آیا تاسو ته د دې سیټینګ په باره کې پته وه که نه. اوس ملګرو د یو موبایل نه بل موبایل به تاسو څنګه چارج کوئ؟ دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې سیټینګ ته راشئ. په سیټینګ کې به تاسو له ښکته راشئ. دلته دا یو اپشن دی پاور میراتھن، تاسو ته وښایم دا اپشن دی، په دې به تاسو کلیک واخلئ. یا به له ښکته راشئ، دلته دا اپشن دی چارج، په دې چارج اپشن به کلیک کوئ. په دې کې دا ولنی اپشن دی ریورس وایر چارجینګ، دا یو اپشن دی، په دې به کلیک کوئ. دلته به تاسو سره داسې پیج کولی شي. دا اوس تاسو کتلی شئ، دا اوس د دې موبایل نه چارج روان دی دې موبایل ته، صحیح ده؟ تاسو کتلی شئ. دغه شانتې به تاسو دې موبایل ته او ټي جي کم یو ایس بي والا کیبل چې هغه به ولګوئ چې دواړه سایډونه یې داسې وي چې دواړو موبایلو ته لګي، صحیح ده؟ نو تاسو به یې دې موبایل ته ولګوئ، دا ځای به پکې راواړوئ. بیا به تاسو کوئ هغه بل موبایل ته به هم دغه شانتې کنیکټ ولګوئ، صحیح شو؟ د چارجر په شانتې به هغې ته هم ولګوئ، نو دواړو ته به یو شانتې ولګي. چې څنګه مو ولګي د دې موبایل نه به چارج را روان شي دې موبایل ته، صحیح ده؟ په دې طریقه تاسو د یو موبایل نه بل موبایل چارج کولی شئ. خو دې کې دا یوه خبره یاد ساتئ، دا سیټینګ چې دی په 100 موبایلو کې شته او په 100 کې نشته. زیاتره کم نوي ماډل چې دي په هغې کې دا سیټینګونه وي، صحیح ده؟ نو آیا تاسو سره دا سیټینګ شته که نه؟ په کمنټ کې راته ضرور ووایئ او مزید دغه شان ویډیو لپاره دا پیج د ځان سره اوس نه فالو کړئ. ډېره مننه.